بسم الله تعالی تاسو ته معرفي کوم مختلف مدربورډونه. تاسو ته وایي د مین بورډ په باره کې معلومات درکوو. تاسو ته وایي چې کوم کوسنو باندې مدربورډونه دي. دا یو انټل مدربورډ دی. دا د دې عمومي چپ دی. په دې کې د دې ټول ډرایور انسټالیږي. دا وګورئ، دا د آی ډي 1 د هارد ډرایو دپاره دی او آی ډي 2 د سی ډي روم دپاره دی. دا دواړو کې وګورئ. او دا د پاور کیبل یعنی برق دپاره دی او دا د فلاپي ډرایو دپاره دی. او دا ډیم سلاډونه یا د ریم لګولو دپاره ځایونه دي. او د دې پروسیسر په دې ځای کې لګېږي کوم ځای باندې چې زما ګوته ده ساکټ پروسیسر. او د دې پی سی آی سلاډونه د مخکې چې موږ کارټونه تاسو ته معرفي کړي وو هغه په همدې ځایونو کې لګېږي. او دا د دې بیټري سیل دی د وخت او تاریخ دپاره. انټل چپسیټ مدر بورډ، دا هم یو بورډ دی. دا انټل چپسیټ مدر بورډ دی. د دې کې د اډیو ډرایور یعنی انټل 18 او 15 کې پینټیم 4 ډرایور پکې لګېږي په دې کې. او دا سپین د فلاپي ډرایو دپاره دی. او د دې کې آر ډي 1 د هارد ډرایو او آر ډي 2 د سی ډي روم دپاره دی. او د دې په څنګ کې د آر ډیم سلاټ دی یعنی د ریم لګولو دپاره. او د دې عمومي چپ دی انټل 18 یعنی 810 په دې کې د ډرایور لګېږي. د 810 د دې ماډل دی. او د دې د پاور کنیکټر یا د برق لګولو ځای دی. او دې ته پی سی آی سلایډونه وایي. کوم وی جی ای یعنی گیمونو دپاره مختلف کارټونه پکې تاسو لګولی شئ یا د ساوند کارډ یا وی جی ای کارډ د گیمونو لکه موډم کارډ پکې ټولو کې په دې ځای کې لګېږي. ټول په دې ځای کې لګېږي. په دې دریو کې هر یو تاسو په خپله خوښه استعمالولی شئ. او دا د دې شاتنۍ برخه ده. وګورئ په دقت سره. د ټولو بورډونو تقریبا یوه شاتنۍ غوندې برخه وي. یا ای چپسیټ مدر بورډ یعنی مین بورډ. دا چپسیټ مدر بورډ دی. دا د دې عمومي چپ دی. د دې ځای څخه د دې وی جی ډرایور لګېږي. او دا د دې ای جی پی سلایډونه دي. دا صرف د وی جی ای کارډ دپاره دی. او د دې آیزا سلایډونه دي. په آیزا سلایډ کې چې کم یو ولګوئ هغه د په خپله یعنی آټو انسټال हो जाएगा اوبه شي. بلټن بورد ساوند ان وی جی ای کارډ. تاسو به اکثر وخت اورېدلی بلټن بورډ څه شی دی؟ داسې بورډ کوم یو چې وی جی ای او ساوند کارډ په هغه په خپله دننه نصب شوي وي هغه ته بلټن بورډ وایي. د بلټن بورډ او د هغه سره ډیټا کیبل لګول. تاسو به دا فکر کوئ چې دا څنګه بلټن بورډ د دې شاته یو څه نشته یعنی کې شاتنۍ برخه کې هېڅ نه لري. دا یو داسې یو بلټن بورډ دی. دا وګورئ په دې کوم ځای کې چې وی جی کلي وي هغه دپاره به دا کیبل دی دا ولګوئ. دا وګورئ دا د وی جی ای کارډ دا په دې کې ولګوئ. دا به داسې پکې فټ کړئ یعنې پکې وبلګوئ. د دې نه وروسته دا د ماوس کنیکټر دی. وګورئ په کوم باندې کوم لیکلی وي کوم 1 په هغه کې به همدا ولګوئ. د ماوس یو د دې لګولو طریقه همدا دی. دا هم ولګېدله. دا د سیریل ماوس دپاره دی. وګورئ د دې نه وروسته دا د پرینټر پورټ دی که نه. دا وګورئ د
د دې لګولو هم داسې طریقه ده پرنټل به لیکلي وي په دې کې پرنټل دا وګوره دا هم ولګېدو په کوم لاندنۍ برخه کې چې څه لیکلي وو په همدې بره برخه هم لیکلي وو هماغه په هغه ځای ولګوئ د پرنټر دپاره شو او دا ګیم بورډ دی او ساوند کارت دی د مایکروفون او د سپیکرو لپاره دی دا به کوم ځای کې لګي کوم ځای کې چې پاته شو هغه به کوم ځای چې تاسو ته پاته شو هغه به په دې کې ولګوئ دا هم ولګېدل وګورئ دې ته بیلټن بورډ وایي مدر بورډ پینټیم 4 پیژندنه همدا اوس تاسو ته درښیو چې دا څنګه دی دا پینټیم 4 بورډ دی او د دې دا شکل دی نقشه ده وګورئ په دې کې د دې پروسیسر لګېږي دا د دې شناخت دی یعنې پیژندنه دی کوم ځای کې چې د دې پروسیسر ساکټ دی دا بالکل وړوکی یا کوچنی ده او دا د دې عمومي چپ دی د دې ویجې کې ډرایور یا نور ډرایورې پکې لګېږي دا د دې شاتنۍ برخه د بالکل د پینټیم 1 او 2 یعنې د اول او دوم دریم غوندې کې هم شکلی ده دا د دې ریم لګولو یعنې ډیم سلاټ دی او دا د دې